آنلاین تجارتونه ورځ په ورځ مختلف موډلونه زیاتیږي او خلک پکې کار کوي. نو په همدې دلیل موږ په یولرنا کې د څنګه تجارت وکړو کورسونه نور هم زیات کړي دي. مثلا ما خپل کورس ریکارډ کړی دی چې څنګه ته ایر بی ان بي بزنس وکړې. ماشاءالله یو نیم ساعت کورس دی، الف نه تر یې پورې ما ایر بی ان بي بزنس خپل تشریح کړی دی. ځکه د بزنس د خپل داخل هم په لندن کې اکثر تاسو خبر استئ چې د بزنس داخلي ما او د بزنس مخکې وړم نو خلته مې هم خودل دی. نور کورسونه هم لرو چې څنګه یو سړی په افغانستان کې دی آنلاین څنګه فریلانسینګ کار وکړي الف نه تر پورې موږ تشریح کړی دی. همداسې څنګه ډیولپر شي، څنګه ګرافیک ډیزاینر شي، څنګه حتی قرآن نور درسونه ولولي. خلکو شکایت کوو چې دا فیسونه ستاسو لږ زیات دي، نو مې له ول نه ستاسو شکایت زه واورم. اوس موږ په دې رمضان مبارکه میاشت کې ډسکاونټ اعلان کړی دی چې 15% ډسکاونټ دی چې ته رمضان څلېرویشت ولیکې په چیک آوټ کې آنلاین، نو ته به یو نیم سل کورسونو ته لاسرسی لرې د ټول کال دپاره په داخل د افغانستان کې. او که ته بیرون یې نو ته کولی شي چې رمضان چیک آوټ ولیکې، نو تا ته کیدی شي د میاشتې $3 إلا $4 ټول تمام شي یولرنا. نو دا د کال ضرب کا هیڅ هم نه دي، یعنې ستا د یو ورځې کافي پیسې دي. لیکن ته کولی سبسکرپشن استفاده کې خپل فامیل باندې اسلامیات درسونه ملته ولولي، قرآن درسونه پې هم ولولي او په خپله هم بزنس ټیکنالوژي درسونه زده کړي. موږ فرنټ اینډ ډیولپمنټ کورسونه لرو، بیک اینډ ډیولپمنټ کورسونه لرو، د بزنس لرو، د پبلک سپیکینګ لرو. ماشاءالله یو نیم سل کورسونه دي، هغه هم پښتو دری او په انګلیسي کې. نو دا یو ښه چانس دی، چیک آوټ ته لاړ شئ، همدا اوس یې وګورئ. او ټول نه مهمه خبره دا ده چې ته 40 ساعته وخت لري که چې ته پلیټفارم د خوښ نه شو، کورسونه د خوښ نه شل، کینسل یې تا نه موږ ₹1 نه اخلو. دا ښه ډیل دی. په داخل افغانستان کې هم که تا 3,000 افغانۍ ورکړي پلیټفارم ته اکسس پیدا کړو، 40 ساعته وخت لري پلیټفارم د خوښ نه شو، زما ورور خور راشه پیسې دې بیرته واخله. آنلاین فقط یو بټن کلیک کړه چې کینسل، ته ₹1 هم تاوان نه کوې. زما په نظر دا یو ښه ډیل دی. راشه آنلاین وی ګوره، ډیر مفید مواد دي، خصوصا ایر بی ان بي بزنس. که ته اضافه اتاق لري، که ته ماشاءالله یو غواړې دا بزنس سایټ کې شروع کړي، نو ته ډیر په اسانه شروع کولی شي. او ډیر زر به زما انویسټمنټ کورس راځي چې کوم ځای کې ما کرپټو انویسټمنټ تشریح کړی څنګه باید وکړي، سټاک، انډکس فنډ، همداسې نور انجل انویسټمنټ مې هم تشریح کړي دي. دا به ټول کال دپاره لاسرسی لري چې نوي کورسونه هم لري، هغه به هم تا دپاره لاسرسی به ورته لري او مکمل مفته به وي، ته به اضافه کوم پیسې نه ورکوې. دا ښه ډیل دی. که ته افغانستان کې فزیکي درس وی، زموږ مرکز ته لاړ شه، موږ فزیکي کورسونه هم لرو.